د صفر 1 قطي او صفر 3 قطي تازه میړانې او اتلولۍ د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې د 100 تنو په تعداد طالبان وژل شوي دي. تېره شپه د ملي امنیت صفر 1 قطي ځانګړو ځواکونو د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ په تیزین سیمه کې د دښمن د ځپلو په موخه تصفوي عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د 100 تنو طالبانو ووژل شول او 6 تنه نور ژوندي ونیول شول. همدارنګه په یادو عملیاتو کې د دښمن څو قرارګاوې هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا کندهار کې هم د دریو مهمو ډلګۍ مشرانو په ګډون 140 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه د ملي امنیت صفر 3 قطي ځانګړو ځواکونو د کندهار ښار 15مې حوزې اړوند عصمت پل کلچه آباد ساحو کې چڼیز عملیات ترسره کړه چې په پایله کې طالب ډلګۍ مشر عبدالله مشهور په طاهر، طالب ډلګۍ مشر ادم خان مشهور په توپان، طالب ډلګۍ مشر عبدالله مشهور په حافظ، سلطاني سردار محمد مشهور په لونګ او داسې 18 نور نامعلوم طالبان وژل شوي او 15 تنه نورې مرګونې ټپیان کړي هم دي. همدارس په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر وسلې، مهمات، وسایط او پټنځایونه هم له منځه تللي دي. د کندهار قدرمنو ولسونو د دې ډاډه اوسي د صفر 3 قطه به هېڅکله ترهګرو ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د کندهار ښار ته داخل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.